قدرمنو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. اختر مو مبارک شه. ټول ژوند مو د اختر د خوښیو ډک اوسه. سږ کال یې اختر په ډېر خواشینۍ سره په داسې حالت کې راغی چې زموږ افغانستان کې هڅې حوادث وشوله او ګڼ شمېر افغانان موږ د لاسه ورکړل او کورونه یې د لاسه ورکړلې. خو بیا هم دا ژوند دی راځي. نو دلته په ډنمارک کې د افغانانو د شورا په ابتکار باندې د جشن یو محفل منځل کېږي او جشن یې نیولی دی چې په دې هکله به د ودود صاحب نه پوښتنه وکړو چې موږ ته معلومات راکړي. سلام قدرمنو دوستانو ګرانو افغانانو، اختر مو مبارک شه. لوی اختر دی، بختور شي په تاسو باندې. شنونده و بیننده عزیز و گرامی، عیدتان مبارک. از کوپنهاگن با شما صحبت میکنیم از محفلی که با مناسبت عید قربان عید تنظیم شده از طرف شورای سراسری افغان ها. نه تنها شورای سراسری افغان ها بلکه تمام افغان هایی که در جزایر مختلفی از این کشور زندگی میکنن تشریف آوردن، یکی زیادشان. البته بعد از تقریبا 2.5 سال وقفه کرونا و سایر تغییراتی که در دنمارک بود، مونږ ډیر خوشین یو چې په هیواد کې دننه هلته داسې حالاتو کې د اختر راغی. هماغسې چې زما همکارې فیضه جانې اوسا وویلې چې هلته زموږ ډېر کسان په زلزلو کې، سیلابونو کې او په ډېرو ناوړه جنګونو کې هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. سوله تامینېږي، انشاءالله چې سوله به وطن کې راشي. هغوی چې قرباني شوي دي سولې په لاره کې، هغوی د خدای وبخي، خدای تعالی دې ټول ته جنتونه ورکړي او په افغانستان کې د یو سراسري سولې، امنیت او سوکالۍ او لا پرمختګ لپاره به دعا وکړو. دلته محفل ده او دا د افغانانو د شورا په ابتکار باندې جوړ شوی ده. زه هیله لرم چې موږ یو لنډ راپورټ له دې ځای نه ولرو. تاسو به بیا انشاءالله چې حتما په جریان کې کېږو، موږ سره واوسئ دلته او په انشاءالله چې موږ به یو په بل پسې مرکې هم وړاندې کړو او فیضه جانه به راسره وي انشاءالله چې دا مرکې به ترسره کړو له ټولو سره. فکر کوم چې د بېلابېلو جزایرو نه افغانان راغلي دي. همداسې دی ودود صاحب، بېلو جزایرو نه او کمونونو نه دلته افغانان راټول شوي دي او وروسته لکه څنګه چې تاسو ویل د وروسته د ډېرو کلونو نه دې سره راټول شوي دي او دغه د خوښۍ محفل لمانځي. اوله خو د ستا د اختر مبارک. دا څنګه ښه کالي دې کړي دي؟ مبارک خوشحاله اوسئ. بسیار زیاد دق شده بودیم اصلا و در این شرایط کرونایی و در این شرایط افغانستان چیزی کده نمیتونیم. دعا میکنیم اتحادیه ما زیاد کمک کردن بر افغانان. محفل بسیار خوش است، محفل بسیار خودمانی است، محفل بسیار خوب است. خوش هستیم که کل دوستا را میبینیم یک بار دیگه. من تقریبا 2 سال بعد دوستایی بدیم و خوش هستم شما را دیدم. این بعد از چقدر دیگه دیگه 2 سال بسیار زحمت کشیدن. همراه فامیل آمدیم، کسی اولادات سفر بودن آمدن نتونستن. سفر خوش برای دیگه یک وقتی مزرعه داشت و نتونستن. محفل بسیار خوش هستیم. کسی که این برنامه را طرح‌ریزی کرده بسیار خوش هستیم ازشان. خیلی ببینن خانهشان آورد که کل دوستا همگی نان خود آوردن، یک جایی تستجمی خوردن، با هم تقسیمات کردن و برای طفلا بسیار برنامه خوب دارن و بسیار با 2 صاحب گپ زدن، سکندری صاحب گپ زدن، بسیار گپای خوب. زیاد خوش شدیم. محفل خوش جریان داره محفل ما. با امیدیم محفل های خوش دیگه. بازم خوش شدم شما را دیدم. خدا زنده باشید. میبینیم بخیر. شما چنانه تشکر یک جا.
دوستانو بیا هم دلته په دغه محفل کې د اختر په دغه محفل کې ډیر عزیزان لرو چې دوی د دغه محفل په جوړولو کې ډیر زحمت ویستلی له هغې جملې نه جناب انجینر صاحب فرید برهان چې زما څنګ کې تشریف لري دویم انجینر صاحب سلام علیکم صحت شما عیدتان مبارک چطور هستید صحتتان خوب است صحت سلامتی برای شما بسیار تشکر زنده باشید اگر لطف کنید بسیار مختصر در رابطه با این محفل امروزه تقریبا ما 2.5 سال میشه هیچ شاهد همچون یک محفل نبودیم اگر کم معلومات قبل از همه سلام و عید مبارک برای همه شنوندگان و بینندگان افغان غک امیدوار هستم همه صحت سلامت باشند و هر روزشان عید باشه و مژده های عیدی در زندگی خود داشته باشند. واقعا بعد از مدت 2.5 سال یا تقریبا 3 سال که انگیزش هم کرونا بودن ما نتونستیم محفل را تنظیم کنیم و برنامه‌های فرهنگی داشته باشیم، اما از برکت بهبود اوضاع از شرایط کرونا طور زمینه مسائل شد که به همت و همکاری شورا و هیئت عامل شورای افغان‌های دنمارک و اشتراک همه هموطنان عزیز از همه اقوام از همه نژادها و از همه ملیت‌ها با زبان‌های مختلف امروز یک سقف آمدن این به حیث یک روز عنعنوی مردم افغانستان زیر یک سقف به حیث افغان‌ها تجلیل می‌کنیم. بسیار امیدوار هستم که محفل شاد و خوش داشته باشیم. بسیار تشکر لطف کنید جناب فرید برهان یکی از شخصیت‌های بسیار فرهنگ‌دوست و همیشه خبر فرهنگ‌بال شخصیت که همیشه مرسته کړې ده او همیشه یې دلته د افغانانو په راټولولو کې او قدرمنو دوستانو دا باید علاوه کړو چې یوازې دلته د افغانانو شورا نه بلکې په ټول ډنمارک کې نورو افغانانو هم په جزایرو کې جشنونه نیولي دي انشاءالله چې یوه نمونه یې دا ده چې جناب محترم برهان صاحب یادونه وکړه دلته د شورا چې لخوا چې کوم پروګرام دی ما با امیدوار هستیم که همت همه افغان‌ها فرهنگ افغانی را در تمام دنمارک و روزها و مثبت روزهای مختلف تعمیم ببخشیم. بسیار تشکر بسیار تشکر لطف کردین سلامت باشید.